قدرمنو دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي چې ښه به یاست. نن بیا هغې کورنۍ ته راغلی یم چې څه موده وړاندې مې ویډیو تاسو سره شیر کړې وه. هماغسې مشکلات او هماغسې ستونزې شته، هماغسې قرضونه او هماغسې وچه ډوډۍ. زه نن راغلم، دغه ماشومان ما وکتله، چایو سره یې ډوډۍ خوړله، څه یې پخ کړي نه وو. بورکه ډېر زیات تاثیر را باندې کوي، ډېر زیات مې خفه کوي داسې حالات. خو بیا هم مشکلات، ستونزې ډېر زیات دي. وړاندې مې ویډیو جګه کړې وه، نو څه ملګرو، یو ملګری رحمت افغان په نوم، څه ملګرو نه صرف یو ملګري چې رحمت افغان په نوم و، هغه څه مرسته کړې وه، څه پیسې لېږلې وې د فرانسې نه. ډېره مننه ترې کومه. دغه څه جامې مو ځان سره راوړي دي، د رختونه دي، تر څو دوی ځان ته ترې جامې جوړې کړي او استفاده ترې وکړي. مشکلات لا هماغسې دي، د دوی له خولې هم واورئ چې آیا مشکلات ختم شوي که نه، دا به یې وایي. هیڅ مشکل مې نه دي ختم شوي، نه مې مشکل د سره ختم شوي دي، نه دا سختې رانه ختمې شوي دي. همغه سختې دي، همغه مشکلات دي، همغه حالات دي او ډېر په سختو کې ستونزو کې راګیر یم. خو دغه د کور حال دی، دغه زما د وړو حال دی، دا زما حال دی، هر څه تاسو په خپلو سترګو وینئ. غرمه هم چې دا رالو نو خدای دې ورسره ښه وکړي، د وړو چیو سره روټۍ خوړه، نو دوی وله پیسې ورکړي، هګۍ یې وله راغوښتې. زما دا واړه خدای شته، د الله شکر دی چې په دې نه دی چې یا ما مرچو سره روټۍ ورکوه، یا پیازو سره، یا چیو سره. خو دوی دا نه وایي چې مونږ له دې څه راکړه او څه نه. نو بس د الله رحم دی، دی مونږ سره مرسته کوي، او چې څوک مونږ سره مرسته کوي خدای دې ورسره ښه وکړي، الله دې ترې رضا شي او خدای دې ترې رضا شي، خدای دې ورسره ښه وکړي. په دواړو دنیا دې خدای به کامیاب لري. دې کې به څه جامې ستاسو یې استفاده ترې وکړي، او د مصطفی لپاره مې جامې راوړي دي. دا نو زما همنامه ده، او همدارنګه مې کوټ هم درته راوړی ده. صحیح ده که نه؟ یخني و مخکې؟ اوس خو به چې دا واغوندې یخني خو دې بیا نه کېږي؟ نه. دغه پیسې یو ورور د رحمت افغان په نوم رالېږلې د خارج نه، او د دعاګانو غوښتنه یې کوله. دا واخلئ او هغه کوم څه مشکلات چې یو څه پرې هوارېږي، د دعاګانو غوښتنه یې کوله. زه ترېنه ډېره مننه کوم له داسې بې احساسه ملګرو نه، داسې بې احساسه ځوانانو نه، داسې هېوادوالو نه چې داسې کورنیو سره مرسته کوي. زه ترې ډېره مننه کوم. رحمت افغان ورور غوښتنه کوله، ویل چې خورکۍ ته ووایه چې ما ته دعاګانې وکړي. الله دې وروره کامیاب لره، خدای دې دا دنیا هم ښایسته کړه، خدای دې هغه دنیا هم ښایسته کړه. دا دواړه دنیا او خوشحالي دې خدای درکړي. خاورو ته لاس واچې زر دې درته وګرځي، خدای در باندې هغلته په کار راولي چې چېرته دې اړخ لګي، الله یې در سره ښه وکړي. خدای درنه رضا شي چې تا زما بچو سره او ما سره دونه مرسته وکړه. خدای تا سره یو په لس یو په شلې دین وکړي چې تا مونږ سره وکړو. خدای در سره ښه وکړي. دې کورنۍ ډېر زیات مشکلات دي، مرسته وکړي ورسره. زموږ شمېره د وټساپ او همدارنګه د ټلیفون شمېره هم ده، تاسو ته په سکرین ښکاري. نو که هر څوک غواړي چې کومک وکړي نو موږ سره په رابطه کې شه. ډېره زیاته مننه، بیا هم مننه کوم له رحمت افغان ورور، کور مو ودان.